سلامونه سلام. اوس هم وار له ت نه وروسته د ټ دی. ټ ټ الف نون. له دې څه شي جوړیږي؟ ټال. ټ او الف سره یو ځای کیږي او لام یې څنګ ته لیکل کیږي. ټال ترې جوړ سو. خو که چیرې د ټال په ځای موږ ټول لیکو، په ټول کې بیا ټ لام ګډ دي، خو د الف په ځای څه لیکل کیږي؟ واو لیکل کیږي. ټ واو لام. لکه ټ الف سره یو ځای و، دلته هم ټ واو سره یو ځای کیږي او څنګ ته لام لیکل کیږي. څه شی ترې جوړ شو؟ ټول. ټال و په ټول بدل شو. ځکه بدل شو چې ټال کې الف و الف مو لرې کو، واو مو ور واچاو، ټول شو. که ټول په ځای ټولی لیکو بیا به څه وي؟ ټ ده، واو دی، لام دی او یې ده. څه شی کیږي؟ ټ واو ګډ لیکل کیږي او لام او یې هم ګډ لیکل کیږي. څه ترې جوړ شو؟ ټولی. بیا هم دا ډول کلمو ته راځو. ټک لیکو. ټ او کاپ دی. ټ او کاپ سره یو ځای کیږي، څنګه لیکل کیږي؟ دا شی. څه شی شو؟ ټک. خو که له ټک نه ټکی جوړوو، بیا ټکي کې ټ ده، کاپ دی او یې ده. ټ کاپ او یې ګډ سره لیکل کیږي. څه شی ترې جوړ شو؟ ټکی. ټ کاپ و ټک و، خو ټ کاپ سره یې چې یو ځای شو، څه شی ترې جوړ شو؟ ټکی شو. او که ټکی ده، ټکول ترې جوړو، بیا څه شی څو توري راځي؟ ټ راځي، کاپ راځي، واو راځي، لام راځي. دا شی لیکل کیږي. ټ کاپ واو ګډ لیکل کیږي او لام یې څنګ ته راځي. څه شی ترې جوړ شو؟ ټکول. که له ټکول نه ټکور جوړوو، خاص د لام په ځای یې راځي او نور همغه کلمه ده. ګورئ ټ هم ده، کاپ هم دی، واو هم دی. د لام په ځای څه راځي؟ ر. ټ کاپ واو ګډ لیکل کیږي او ر ورسره څنګ ته راځي. څه شی ترې جوړ شو؟ ټکور. ګورئ ټ کاپ چې و ټک و، خو له کاپ نه وروسته چې یې اضافه سو، څه شی جوړ شو؟ ټکی. او دلته د یې په ځای واو راغی او دلته لام راغی. څه شی ترې جوړ شو؟ ټکول. خو ټکول چې موږ په ټکور بدلاوو، د لام په ځای مو څه ولیکله؟ ر ولیکله. څه شی ترې جوړ شو؟ ټکور. راځو یو درس ته. دا درس به تاسو له ځان سره لیکئ او به یې زده کوئ. ټال دی، ټال. دا ټال دی. ماشومان، ماشومان. ټال خوښوي. دوی په ټال کې زنګیږي. ټال. دا ټال دی. ماشومان ټال خوښوي. دوی په ټال کې زنګیږي. بیا هم ټال. دا ټال دی.
ماشومان ټال خوښوي. دوی په ټال کې زنګېږي. راځو د څو کلمو تمرین ته. زه یې توري لیکمه. ټې ده، کاف دی او رې ده. ټې ده، رې ده او کاف دی. ټې کاف رې څه شی دی؟ ټکر. ټې رې کاف څه شی ده؟ ټرک. خو تاسو به یې سره یو ځای کوئ. دلته ټې کاف رې ټول سره ګډېږي، خو ټرک کې ټې رې سره ګډېږي او کاف پاتې کېږي. څنګه ته یې لیکل کېږي؟ ټې ده، واو ده، پې ده، کاف دی. دا څه شی سو؟ ټوپک. ټې واو ګډ لیکل کېږي، پې او کاف سره ګډ لیکل کېږي. ټې ده، پې ده او هې ده. څه شی سو؟ ټپه. ټپه هم سره ګډه لیکل کېږي. نو هیله ده چې دا کلمې به تاسو سره یو ځای کړې او لیکلې وي. که مو نه وي لیکلې څنګه لیکل کېږي؟ ټې کاف رې، ټې کاف رې، دا شی سره یو ځای شو. څه شی ترې جوړ شو؟ ټکر. ګورئ دا هم ټې کاف رې دي، خو دا ټې ده، رې دلته راغلی او کاف دلته راغلی. څه ترې جوړ شوی؟ ټرک. نو ټې رې ګډ لیکل کېږي او کاف یې دا شی څنګ ته راځي. څه ترې جوړ شو؟ ټرک. ټوپک ده. ټوپک کې ټې واو ګډ لیکل کېږي او پې کاف ورسره یو ځای کېږي. څه شی جوړ شو؟ ټوپک. ټپه ده. ټې پې هې. دا څنګه ولیکل شو؟ دا شی ولیکل شو. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ.